یو 50 خپلې هیلې او غوښتنې له ټولو جزئیاتو سره په دقیق ډول تعریف کړه او بیا هغو ته د رسیدو لارې چارې وټاکه. داسې خیالي هیلې ته په سر کې ځای مه ورکوه چې د واقعیتونو په نړۍ کې په واقعیت نشي بدلیدلی. داسې څه وکړه چې ستا له ارزښتونو سره سمون خوري او کېدلی شونې وي. ناشونې غوښتنې مه لره. څه چې په لاس نشي راوړلی ارمان یې هم مه کوه. د یوې ناشونې او ناممکنې هیلې له لاسه ورکول پخپله یوه لویه بریا ده. هغه کسان چې په بري پسې منډې وهي او ترلاسه کولی نشي، اصلي ستونزه دا نه ده چې دوی ترلاسه کولی نشي، دا ده چې دوی تر دې دمه خپلې موخې نه دي تعریف کړي او یا په بل عبارت دوی په داسې څه پسې منډې وهي چې خپلې هم نه پیژني. 52 تاسې به خامخا لیدلي وي کله چې د نورو خلکو کامیابۍ، لویې او لاسته راوړنې ووینو، یوازې سوړ حوصلې وباسو او له ځان سره ووایو آفرین دې په هغه سړي وي چې له ما څخه نیکمرغه دی. خدای تعالی هغه ته زیات استعداد ور په برخه کړی او روزي دي شي. مګر دې ته مو پام دی چې حقیقت یو بل څه دی. هغه خلکو چې پرمختګ کړی هغوی په پوره توګه له خپلو انساني وړتیاوو کار اخیستی. یو ارواپوه وایي د انسان په وجود کې ډېرې داسې وړتیاوې شته چې قصداً ناپېژندل شوي پاتې کیږي. ژوند د هغه چا لاسنیوی کوي چې ځان پیژني او له ځان سره مرسته کوي. ځان پیژندل له ځان سره تر ټولو ستره مرسته ده. ځان پیژندل یعنی خپلې هیلې، وړتیاوې، عادتونه او په ټوله کې خپل واقعي او ارماني شخصیت تر ذربین لاندې نیول، د هغو پیژندل، ارزول او د ژوند په لاره کې ازمویل دي. 53 خپلو کارونو ته په لوی او پراخ نظر وګوره. له چوکاټي او رواجي فکر راووځه. نړۍ پراخه ده او پراخ فکر غواړي. پراخ فکر 3 اړینې ځانګړنې لري. د شرایطو او موقعیت پر اساس راتلونکي پیښې څرګندوي. د ژوندانه له پیښو سره تلپاتې اړیکې لري. د راتلونکي په تړاو د مناسبو لارو وړاندوینې او لارښوونې کوي. ستا ذهن د فکر کولو یا کار ځای دی. یو داسې فعال کار ځای چې هره ورځ زیات فکرونه تولیدوي. نو له خپل ذهن څخه د مسایلو د تحلیل او تفسیر په موخه استفاده وکړه، نه د اطلاعاتو د انبارولو او دباو کولو. مهم فرصتونه په سترګو نه لیدل کیږي، په ذهن لیدل کیږي. 54 د ژوند په هره برخه کې د لوړتیا او اوچتوالي فکر وکړئ، ځکه ته نړۍ ته د دې لپاره راغلی چې په نړۍ باندې یو نوی څه ور زیات کړي. د انسان په ژوند کې 2 شیان مهم دي، یوه دنده او بل رسالت. دنده هغه څه ده چې هره ورځ یې ترسره کوو او په بدل کې حق الزحمه راکول کیږي، او رسالت هغه څه دی چې موږ یې نړۍ او ژوند ته بخو. په دې نړۍ کې زموږ شتوالی زیات دلایل لري چې تر ټولو مهم یې زموږ رسالت دی. ته مهم یې، که چیرې مهم نه وای دلته به هم نه وای راغلی. په دې اساس ځان د یو ارزښتمن موجود په توګه ومنه. ځان ته په کمه سترګه مه ګوره، ځکه ته د ځمکې پر مخ د خدای جل جلاله خلیفه یې. ته د ټولو ښېګڼو مستحق یې او ستا د ژوند د کتاب ټول مسایل حلیدونکي دي. که ژوندی نو پر ځمکه د ماموریت نه دی بشپړ شوی. 55 څوک چې د چانس په هیله ژوند کوي څو کاله مخکې مړ دی. دې ته صبر مه کوه چې موقع برابر شي، بلکې ته په خپله برابر شه او لاس په کار شه. تاسې دې نړۍ ته راوستي څو په خپل ژوند کې یو نوی او غوره کار ترسره کړئ. هر څومره چې یو کار ښه ترسره کړئ، په همغه اندازه مو ځان ته درناوی زیاتیږي. شکونه او ویرې له ځانه لرې کړئ، ځان چمتو کړئ او هغه ژوند پیل کړه چې د هغو لپاره پیدا شوی. تر خپل قوت ټیټ کار کول تاسې د ځان په اړه بد احساس درکوي. تر خپل قوت لږ کار کول د ځان په اړه ستاسې درناوی ځپي. ته چې څه کوي، څه کولی شي او څه باید وکړي، که دا مو محدود کړل، نو روح به مو انرژي والوځي او زړه کې به مو جذبې او ولولې مړې شي. 56 په هر کار کې چې ترسره کوئ لومړی درجه اوسه. دا سمه ده چې په هر کار کې انسان لومړی درجه نشي اوسېدلی، او که تاسې په خپل ټول قوت هڅه وکړئ نو لږ تر لږه د خپل ځان لپاره خو لومړی درجه یاست. پر ځان د باور کیلي دا ده چې لومړی تصمیم ونیسئ چې څه غواړو، وروسته هغو ته د رسیدو لپاره داسې څه وکړئ چې ګواکې ناکامي او ماتې له بیخه نشته. هغه کسان چې پر ځان لوړ باور لري هغوی خپلې تېروتنې مني او له هغو زده کړه کوي.
زیارکښ او هڅان وي، د بدلون او پرمختیا هڅه کوي، د نورو د نظر په اساس نه بلکې د خپل باور په اساس عمل کوي، قاطع او جدي وي او په خپل پریکړو باور لري. او هغه کسان چې پر ځان ټیټ باور لري خپل تیروتنې پټې ساتي او په اړه دفاعي چلن کوي، خطر نه مني او له ماتې ویریږي، د نورو د نظریاتو او افکارو په اساس پریکړې او تصمیمونه نیسي، کاواک او دوزړي وي او په خپلو پریکړو باور نه لري. و 50 ژوند له قیمتي شیانو ډک دی، وخت په ټولو کې ارزښتمن دی. وخت لکه روانې اوبه بیرته نه راګرځي، د وخت تیریدل هر څه بدلوي، وخت نه ساتلی او نه یې راګرځولی شو. د هر سړي بریا او ماته په دې پورې اړه لري چې له وخت څخه څنګه ګټه اخلي. که څوک له وخت ژوره ګټه واخلي، د کار کمیت او کیفیت یې څو ځله ښه کیږي. د وخت مصرف د پیسو تر مصرف ډیر سخت دی، ځکه پیسې انسان هر وخت ګټلی شي خو وخت بیا نه ګټل کیږي. په ځوانۍ کې وخت ډیر قیمتي دی، حتی ویلی شو چې د زړبودۍ له وخته 3-4 چنده قیمتي دی. یو عالم وایي د انسان ژوند لنډ نه دی خو مونږ یې په ضایع کولو لنډوو. وخت سره زر نه دی، وخت ژوند دی او هیڅ شی تر ژوند زیات ارزښت نه لري. 58 که چیرې داسې کار تر سره کوي چې تل دې تر سره کاوه، همغه پایلو ته رسیږي چې تل ورته رسیدلی. یوازې د یو عمل په اړه فکر کول او په تکراري توګه یې تر سره کول او له هغو څخه د بیلابیلو پایلو د ترلاسه کولو هیله لرل یو ډول لیونتوب دی. په کارونو کې تنوع، نوښت، رنګارنګي او بدلون ستاسې پر مخ د نویو بریاو دروازې راخلاصوي. بریالي کسان هغه نه دي چې متفاوت کارونه تر سره کوي، هغه دي چې کارونه په متفاوته بڼه تر سره کوي. به حد ډیر انسانان د ځان پر بوخت خودلو بوخت دي، بوخت اوسېدل پرېږدئ، د پایلو ترلاسه کولو خوا راټینګه کړئ. 59 د انسانانو ټول پرمختګونه په یو سم تصمیم سره پیل کیږي. تصمیم له هغې انګیزې، خبرتیا او غوښتنې څخه عبارت دی چې د عمل سبب کیږي. که چیرې ستاسې تصمیم عمل رامنځته کړي نو واقعي تصمیم مو نیولی دی، او که چیرې د عمل سبب نشي نو تصمیم مو خیالي او هوایي دی. یو چینایي متل دی، څوک چې د هر څه په اړه فکر کوي د هیڅ شي په اړه تصمیم نه نیسي. ستاسې تصمیم باید دومره روښانه وي چې پرې متمرکز شي، دومره واقعي وي چې رسیدل ورته ممکن وي، دومره ګټور وي چې ژوند مو بدل کړي. که په خپل ژوند کې د ودې او پرمختګ شاهد یې نو پوه شه چې تصمیم دې قاطعیت موندلی دی. 60 تکړه وړ شخص او نه بریالیتوب دا درواغ دی. دا د لټانو او سستو وګړو مکاري ده. دغسې درواغ فطرت بدناموي. که یو څوک وړتیا ولري او نه بریالی کیږي نو دی به خامخا لټ او سست وي. هغه چا چې زده کړې کړې وي او په اصطلاح د کمال خاوند وي، هغه د نړۍ په بازار کې حتما یو څه اخلي، خو بیا هم کوښښ شرط دی. په کور کې ناسته او د کوټې د تیرونو په شمیرلو هیڅ نه کیږي. ډیر وګړي په دې اند وي چې بې ادبه او لچر وګړي ډیر پرمختګ کولی شي او ساده او شرمناک وګړي ډیر ځله محروم پاتې وي. خو له دې سره دا هم ډیر ځله لیدل شوي چې په همدې بې ادبه او لچر وګړو کې د چستۍ او چالاکۍ یو ځانګړتیا اضافه وي. څوک چې زیار باسي بریا یې حق ده. 61 د غافلو انسانانو د زړونو دروازې د معرفت د رڼا په وړاندې بندې وي او پر خپلو ذهنونو یې د بدمینۍ او بې خبرۍ کلوپونه اچولي وي. کلی لوی دی، خلک ډیر دي خو ویده دي، په ویدو د ویښو خلکو باداري ده. په تا کې جهان دی، ویښ شه. هغه ټول استعدادونه او توانایي چې له تا سره ویدي دي ویښې بشي. روان او هڅاند اوسه. که روان سړي ته کوم چانس پیښ شي نو مستقیما به ورسره مخامخ شي او په لاس به یې راوړي. خو که پراته سړي سره کوم چانس پیدا شي نو یوازې به خوب ویني او نور به هیڅ په لاس رانه وړي. که چیرې ویښ او هڅاند فکر ولرو، په لاشعوري توګه دا هر څه په عملي ډول هم کوو. خو که چیرې ویده او ځوړند فکر ولرو، ځان مبهم او دوزړي احساسوو. له دې چلنده مو شخصیت او فعالیت هم نشي خوندي کیدی. غوره شخصیت د منطقي فکر او شعوري اقدام په مراندو ولاړ وي. د دغو توکو تمرین بیا د عمل او شخصیت ترمنځ اړیکې لا ټینګوي. 62 فعال او غیر فعال انسان فرق لري. فعال انسان خوځنده،
تدبیر لرونکي او پرله پسې د فرصتونو موندلو په هڅه کې وي. خو غیر فعال انسان د ستونزو سره تر مخامخ کېدو وروسته بیا غبرګون ښیي، یعنی هغه د عمل نه بلکې د عکس العمل سړی وي. یو فعال شخص په ژوند کې په عادي او معمولی حالت قناعت نه کوي. هغه یوازې هیله لرل او هیله کول بس نه بولي. دا ډېر اسانه دي. خو هغه څه چې حساب پرې کېږي هغه پر هیلو او ارمانونو عمل دی. عادي وګړي یوازې هیله لري او په پر ځان باوري وګړي هدف او ستراتیژي. که چیرې خپلو هدفونو ته پاملرنه وکړي نو تا ته دې هدفونه پاملرنه کوي. که چیرې د خپلو پلانونو په پلي کولو بوخت شي نو ستا پلان هم پر تا بوختېږي. لنډه دا چې د هر غوره شي په بشپړولو چې پیل وکړي هغه په پای کې په خپله تا بشپړوي. انسان شاید یو ښه خبر سل ځله واوري خو چې د ځان برخه یې نه کړي او پر ځان یې تجربه نه کړي ګټه نه لري. درې د انسان بدمرغي په دې کې ده چې هیلې او غوښتنې ډېرې دي خو دی ورته یوازې دی. ته په یوازیتوب سر نشي کولی بریالی اوسې. لیوه لاسه ټک نه خیږي. ګوښهګیر بډای په سختۍ سره پیدا کیږي. د خلکو منځ ته ورشه، د خلکو سره اړیکې جوړې کړه او په خلکو کې نفوذ وکړه. په دې ترتیب د مختلفو کسانو ځواک له خپل ځواک سره یو ځای کړه او پر مخ لاړ شه. تاسې یوازې هغه مهال له خلکو سره اړیکې جوړولی شئ چې په درنه سترګه ورته وګورئ. ځینې اړیکې په چل، فریب او چاپلوسۍ ولاړې وي او ځینې بیا په صمیمیت، درناوي او شخصیت ولاړې وي. تاسې د اړیکو جوړولو لپاره دا دویمه خوا راونیسئ، یعنی د صمیمیت، درناوي او شخصیت له مخې اړیکې وپالئ. اړیکې جوړول او د نورو کسانو له تجربې او نظریاتو ګټه اخیستل په دې معنا نه دي چې له هغو سره خپل نظریات، فردیت او تصمیم له یاده وباسو. پوهان وایي د خپلې پوهې په زیاتوالي کې د نورو خلکو له نظریاتو او تجربو ګټه واخله، مګر خپل تصمیمونه د خپلو پایلو پر اساس ونیسه. 4 تاسې له دې ټکي چې د نورو په شان نه یاست او ورسره توپیر لري باید خوښ او راضي واوسئ او له هغه څه نه چې درکړل شوي دي زیاته ګټه واخلئ. تاسې که هر څومره کوښښ وکړئ بیا هم هماغه یاست چې اول وئ. د نورو کټ مټ پیښې مه کوئ، ځان وپېژنئ او هڅه وکړئ. په خپله تاسې اوسئ او خپل ارزښت مخ په بره یوسئ. خپل ځان لکه څنګه چې مه وینئ بلکې داسې ووینئ لکه څنګه چې غواړئ. ستا اوسنی ژوند ستا د پروني انتخاب ثمره ده، نو د ځان لپاره هر ډول انتخاب حقدار یوازې ته یې. یو ارواپوه وایي که خلکو دا زده کولی شوی چې کوم څه چې زما لپاره ښه دي لازمه نه ده د بل چا لپاره دې هم ښه وي، هغه مهال به مو خورا خوشحاله او ارامه نړۍ درلودی. 15 ستا ژوند ستا په واک کې دی. مهمه نه ده چې اوس چیرته یې او په ژوند دې څه راغلی دي. ته په شعوري توګه خپل افکار په خپله ټاکي او د ژوند موقعیتونه په خپله بدلولی شي. ته خپل ژوند د ټولو تشو د ډکولو لپاره په نورو پسې مه ګرځه. نور له تا سره مرسته کولی شي مګر اصلي مسؤل یې ته خپله یې. ته خپل ژوند ته تر بل هر چا ورنږدې. په دې نړۍ کې هیڅوک له تا څخه لوی نه دي چې ته د هغو په خاطر ځان قرباني کړي او هیڅوک له تا څخه کوچني هم نه دي چې ته ورڅخه دا تمه ولري چې هغه د خپل وخت، خپل ژوند او خپلې هیلې تر تا قربان کړي. لوی خدای جل جلاله په تا باندې ژوند لورولی او د هغه اهلیت یې درکړی دی. په دې توګه ته د متعال رب په مرسته کولی شي په خپل ژوند په خپله نیکمرغه کړي. 16 موږ خپل ظاهر ته ډېر ارزښت ورکړی او ډېره ځان ښودنه کوو. ځینې بې سواده ځان عالمان ښیي، ځینې به یوه ټنګه نه لري خو د ځان ښودلو لپاره به لویې خرچې کوي. موږ زیاتره خلک خپل باطني ښایست تر ظاهري ځان ښودنې څارو. موډ او ځان ښودنه تیریږي او یوازې د انسان باطن تلپاتې وي. له دې کبله خپل زیات وخت او انرژي په شخصیت جوړونې ولګوئ. شخصیت هغه څه دی چې د انسان د ژوند هره برخه ورسره تړلې ده. له قانون څخه ډېری هغه کسان سرغړونه کوي چې خپل شخصیت ورته ارزښت نه لري. شخصیت یعنی شرافت، صداقت او د باور وړ اوسېدل. د ژوند یو درس دا دی که تاسې په یو کس باندې په یو برخه کې باور نشئ کولی نو پوه شئ چې په هیڅ برخه کې پرې باور نشئ کولی. 18 له ځان سره په دې فکر وکړئ چې ستاسې اوسنی مسیر په کوم لوري روان دی. آیا خپلو اهدافو ته د نږدې کېدو په حال کې دی یا د لرې کېدو؟ آیا له خپلو چارو خوند اخیستلی شئ؟ که چیرې داسې نه وي نو د بدلون هڅه یې پیل کړئ.
بدلون د ژوند تر ټولو مهم او ثابت اصل دی. موږ باید له بدلون سره مینه ولرو، ځکه بدلون یوازینی شی دی چې قاطعیت لري. که چیرې هماغه څه ترسره کوئ چې تل دې ترسره کړي، هماغه څه به په لاس راوړئ چې تل په لاس راغلي. د کمقلۍ او لیونتوب یوه نښه دا ده چې کار به یو کوي او پایلې به نورې غواړي. کوم کار چې تاسې هدف ته نه رسوي هغه پرېږدئ او په نوي کار پسې وګرځئ. 8 له ځانه خبر انسان هغه انسان دی چې پوښتنې کوي، پلټنې کوي، پرله پسې په موضوعاتو ځان پوهوي، پاخه ګامونه اخلي او بالاخره تر هدفه رسیږي. هدف د حرکت لپاره تر ټولو غوره عامل دی. بې هدفه انسان هغه مسافر ته ورته دی چې په یو تیاره بیابان کې ورک شوی وي. هدف او پلان انسان په ژوند کې فعال، خوځنده او هیلهمن ساتي. هدف ته د رسیدو لومړی ګام د هدف درلودل دی. انسانان د 4 لاملونو له مخې داسې کارونه نه کوي چې باید یې وکړي. دوی نه پوهیږي چې څه باید وکړي. دوی نه پوهیږي چې څنګه باید وکړي. دوی نه پوهیږي چې ولې باید وکړي. ځینې خنډونه د دوی له وسه بهر وي. 9 انسان په دې نه هوښیارېږي چې یوازې لوسته وکړي، بلکې که د هوښیارۍ لپاره کومه لاره وي هغه به یوازې دا وي چې د خپل فکر د بډاینې لپاره نور فکرونه هضم کړي او بیا یې له خپلو افکارو سره پیوند او د خپل زړه په لارښوونه یې وکاروي. خپل فکرونه وکړئ، هغو ته اوبه ورکړئ او د ودې شیبې وڅارئ. هر یو مطلب چې ستاسې له فکر، هدف او ارمان سره نږدېوالی لري هغه ولولئ، له ټولو زاویې ارزوئ او کله چې موقع راورسېده له هغه څخه د خپل ځان، خپل کار او خپل راتلونکي لپاره ګټه واخلئ. هغه مطالب، لیکنې او ویناوې چې ستاسې له فکر، هدف او ارمان سره اړیکه نه لري وخت مه پرې ضایع کوئ. تاسې نن په هغه ځای کې چې خپلو فکرونو راوړي، سبا به تاسې په هغه ځای کې وئ چې ستاسو فکرونه مو وړي. 9 زمونږ ژوند زمونږ له فکرونو جوړ دی. بشر چې څومره د پیښو له فکرونو څخه ځورېږي، په خپله له پیښو څخه نه ځورېږي. انسان چې کله د اشخاصو یا شیانو په اړه خپل نظر بدل کړي، ډېر ژر به متوجه شي چې هغه شیان او اشخاص هم د ده په وړاندې بدلون مومي. هغه ځواک چې زمونږ برخلیک بدلوي هغه په موږ کې دی او زمونږ فکرونه او باورونه دي. د بشر ټول اعمال د ده د فکرونو او باورونو پایله ده. په هر هغه څه چې فکر او باور کوئ هغه شی ستاسې په ژوند کې وده او پراختیا پیدا کوي. نو د ناوړو شیانو او پیښو پر ځای په ښو پیښو او پدیدو فکر وکړئ، نو همغه ستاسې ژوند ته راننوځي. د ړانده انسان نړۍ د هغه د امسا هومره پراخوي. د نالوستي انسان بیا د خپلې پوهې هومره پراخوي او د ستر انسان د خپل فکر او ارمان هومره پراخوي. 9 په ښوونځیو کې یوه ستونزه دا ده چې ته څه لولې همغه درنه جوړیږي. که پخلی دې ولوس نو اشپز بشي، که حقوق دې ولوستل وکیل بشي، که تخنیک دې ولوس مستري بشي. خو د لوست د دې طریقې زیان دا دی چې خلک مسلک ته ګوري او خپل کاروبار ته یې پام نه وي. دوی ټول عمر د نورو خلکو لپاره کار کوي او هغوی شتمنوي. یوازې ښې نمرې او ډیپلوم د روښانه راتلونکي په معنا نه دي. له پوهنتونونو بهر ژوند یوازې په ډیپلوم او نمرو کې نه کیږي. هلته ځینې نور شیان هم پکار وي. دا شیان ډیر دي: زیار، شوق، جرأت، زړورتیا، چالاکي، ځیرکتیا، حوصله او د خبرو ښه وړتیا. دا شیان ټول عمر انسان ته بریاوې ورکوي او تر ښو نمرو ډیر مهم دي. نیستمن ښوونکي دا راښیي چې پیژندپاڼه یا CV څنګه په ښه ډول ولیکو چې ښه دنده پرې پیدا کړو، او شتمن بیا دا را زده کوي چې څنګه د کاروبار ښه پلان ولیکو چې نورو خلکو ته هم کار او دنده رامنځته کړو. 2 یو مشهور مدیر په خپل دفتر کې ځان ته مخامخ په دیوال یو لوحه لګولې وه چې پرې لیکلي وو: پرون خو بیګا مړ شو. د په دې ډول غوښتل چې خپل ځان او مامورین په دې قانع کړي چې د پرون په اړه ډیر بحثونه او خبرې ونه کړي. کار دې وکړي چې سبا ترې خطا نشي. کېدای شي په ماضي کې دې ډېرې تېروتنې کړي وي، او یا هم کېدای شي چې ژوند به دې له ډېرو سختیو او کړاوونو څخه ډک تېر کړی وي. غوره به وي چې سر پسې ونه ګرځوي او مخکې لاړ شي. پرون ته فرصت مو ورکوه چې نن درڅخه واخلي. په دې سره به دې 2 تاوانونه کړي وي. یو دا چې نن به دې په پرون ضایع کړی وي،
او بل به د سبا لپاره به برنامې وي. نن ورځ ستا پرونیو عیبونو پسې نه ګرځي. نن خپله یوه بیله ورځ ده. که د نن خیال دې وساته راتلونکی ژوند دې ډاډمن کړ. دریویم، تر هر څه زیات پر خپل ځان تمرکز وکړئ. په دې فکر کې ډیر من خلی چې زه څه شم، بلکې په دې فکر کې شئ چې زه به څه کېږم. مطمئن اوسئ، د اطمینان دنیا د باورونو دنیا ده، د ارادو نړۍ ده، د اقداماتو او تصمیمونو نړۍ ده، او یو داسې نړۍ ده چې تل ورسره بریاوې مل وي. هڅه، بدلون، نارامي او نیکمرغي له دې نړۍ سره یو ځای دي او دا نړۍ ستاسې نړۍ ده. الله تعالی ستاسو آزاد پیدا کړي او په هیڅ یو تړلي برخلیک سره محکوم نه یې. آزاد اوسېدل نه بلکې آزاد الوتل زده کړئ. خوښي یوازې یو شی ده او هغه وده ده. موږ هغه وخت خوشاله یو چې وده کوو. څلورویم، څوک چې خپل ځان په خپله اداره نه کړي له بدمرغۍ سره مخ کیږي. هغه په پای کې د شکایت حق هم نه لري، ځکه له ځانه پرته یې بل څوک د بدمرغۍ مسؤل نه دی. یو ارواپوه وایي زما دا نه خوښیږي چې د ټولې دنیا فرمان مې په لاس کې وي، خو دا مې هیله ده چې په خپل مغز او رواني حالت واکمن شم، په افکارو مې واکمن شم او په خپله ویره بری ومومم. له نورو سره نرم او له ځان سره سخت شئ. د عذر بهانې او شکایت په دام کې من خلی. که پر ځان برلاسي نشئ نور نشئ خپلولی. که انسان ځان په خپله بیکاره او بې ګټې وبولي، نور خلک هم په اړه ورته فکر کوي. په خپلو فردي کمزوریو رڼا اچول او بیا یې مسؤلیت منل دا معنا لري چې د هغوی له منځه وړلو ته مو په رښتیا ملا تړلې ده. پنځویم، څوک چې پر ځان بریالیتوب نشي ترلاسه کولی، هغه په هیڅ چا باندې نشي بریالی کېدلی. پر ځان حاکمیت او واکمني له ټولو واکمنیو غوره ده. هغه انسانان چې له خپله ځانه بې خبره وي، هغه خپل شخصیت هم له یاده باسي. نو له همدا اوس خپل ځان له سره وپېژن. شیبه په شیبه پر ځان پام وکړه. که په غلطه لار روان وي نو د بیرته راګرځېدو څخه مه ویرېږه. زموږ تر ټولو لوی ویاړ دا نه دی چې ونه ښویېږو، بلکې دا دی چې له هر ښویېدو وروسته په پښو ودرېږو. د هرې ستونزې له حل نه مخکې باید هغه ستونزه په سمه توګه تعریف شي. زیاتره خلک ډیر ژر د حل لارو پر خوا ځي او بالاخره رښتینې ستونزه همغسې بې حله پاتې کېږي.